په نارینه مشرانو کې اولنی مؤمن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د سره پکې اخوا دې خوا اړو ونه کړه، تو مې اړو ونه کړه، الف نه با ونه ویله. ځکه نبی علیه السلام سره مخکې د نبوت نه مخکې ملګری و چې دی ورته چې په ما وحي راغلی دی، الله ما ته امر وکړو دا ویل اول ملګری دی وایي زه یم، دا هغه ابوبکر دی چې دا نن ورپسې د صحابو دشمنان لګیا دي بکواس کوي کنځلې وردې بدي. دا هغه انسان دی چې نبی علیه السلام سره خواته پروت دی، په خپله حجره مبارکه کې ورسره پروت دی. او بیا ورسره څوک پروت دی؟ عمر فاروق رضی الله عنه. دا په دنیا کې هم په جنت کې پراته دي. د نبی علیہ السلام بدن خواته جنت نه دی؟ نبی علیہ السلام نه دی فرمایلی ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه؟ الله نبی وای زما د دې کوټې د عائشہ رضی الله عنها کمره، عائشہ رضی الله عنها کمره جنت دی، زما د دې کور او دغه منبر مینس کې کومه فاصله ده د جنت ټوکړه ده، اخو د جنت په ټوکړه کې پراته دي. دا یې خبره کې ستا خبره ستا ردی بده له ضرر نه ور کوي، خو خپل ایمان دی وبېلل، خپل ایمان دی وبېلل. ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ایمان سوالات وچته، ته د عمر رضی الله تعالی عنہ په ایمان باندې سوالات وچته لګي. په امریکا کې کینولې دي د يهودو نصاراوي جنټان دي، دا ساده مسلمانانو سره اړم شي، زه سره وي په دې مناظره کوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ایمان ورته داسې نه، داسې ورته ستا په کفر تا سره زه مناظره کوم، ستا په کفر تا سره بحث کوم چې تا کې ایمان نشته دی. په الله مې د قسم چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مؤمن نشي، په الله مې د قسم چې په دې امت کې به یو قسم مؤمني. او څوک چې د ابوبکر صدیق د ایمان قائل نه، د نبی علیہ السلام د بیبیانو د ایمان قائل نه، د عمر فاروق رضی الله عنه د ایمان ته د ایمان قائل کېږي د دې سړي؟ تاسو د ایمان قائل یې؟ والله چې تاسو نه بغیر بې غیرت او بې ایمانه بل نه، چې تاسو به داسې سړي ته د ایمان په باره کې قائل شئ چې ته خو صحابه بې ایمانه ګڼه او زه تا مؤمن ګڼم. واه عجیبه ده چې ته به صحابو ته بې ایمانه او زه به تا ته ایمان والا وایم. کلا وحاشا، کلا وحاشا، هیڅکله به داسې ونه شي ان شاء الله تعالی.